12 بجو خبري ټولګي سر ټکي وخت ته رسیدو لپاره له پوځي لارې هڅه. Otherwise, I cannot stress more on the role of leadership. عبدالله وایي طالبان د افغانستان حکومت سره سیاسي هوکړې ته لیوالتیا نه لري. هیواد کې د نښتو ورځ سربلې پراخوالی. هلمند او جوزجان کې طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې خو پروان کې بیا 3 پوستې ترلاسه کړي. د وسلوال طالبانو ډیری جسدونه په هماغه سیمه کې پاته شوي دي چې اوس هم هلته تصفیوي عملیات شروع دي. افغانستان چین لپاره د خوښې وړ ځای. چین او روسیه به ښایي د امریکا تر وتلو وروسته افغانستان کې خپل نفوذ لا ډیر کړي. بشپړو خبرونو ته له ما خاطره صافۍ سره تم شئ. د ملي پخلاینې عالي شورا مشر وایي د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ د استانبول ناستې تر سروي تر اوسه منطقي نه ده او ترکیې ویلي هغه مهال چې د افغانستان حکومت او طالبان چمتووالی ولري انقره دغه ناسته ترسره کوي. عبدالله چې د انطالیا نړیواله ناسته کې ګډون لپاره ترکیې ته تللی ویلي چې طالبان د افغانستان حکومت سره سیاسي هوکړې ته لیوالتیا نه لري او واک ته رسیدو لپاره له پوځي لارې هڅه کوي. ښاغلي عبدالله اسوسییټډ پریس سره مرکه کې ویلي چې طالبانو د بهرنیو پوځیانو وتلو بهیر پیلېدو څخه وروسته لا زړه بر شوي خو ټینګار کوي چې دغه کوچنۍ ډله یوې ناسمې انګېرنې سره مخامخ شوې او نشي کولی له پوځي لارې پرمختګ ولري. ښاغلی عبدالله دغه راز ټینګار کوي چې د افغانستان ګاونډیان باید له لاسوهنې ډډه وکړي او تلپاتې سولې ته چې د دغو هېوادونو ته په ګټې هم ده د افغانستان رسیدو لپاره کابل سره همکاري وکړي. عبدالله دغه راز د سولیزو هڅو بریا کې د پاکستان ونډه د پام وړ بللې او افغانستان سره د پاکستان د ډیرو همکاریو غوښتونکی شوی دی. د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره لیدلي او خبرې کړي دي. دغه ناسته کې چې د انطالیا ډیپلوماسۍ مجموعې څانګه کې ترسره شوه ښاغلی عبدالله د افغانستان شخړې سیاسي هوارېدا لپاره د نړیوالو هڅو او سولې څخه ملاتړ کې افغانستان سره د انقرې د همکارۍ غوښتونکی شو. د ترکیې ولسمشر ویلي چې وادي افغانستان کې د سولې او ټیکاو غوښتونکی دی او تل د افغانستان خلکو تر څنګ پاتې کیږي. هممهاله شاه محمود قریشي د انطالیا ناستې څنډه کې عبدالله سره لیدنه کې ویلي چې د افغانستان مشرتابه باید طالبانو سره د جګړې پای لپاره یوې سیاسي حل لارې ته ورسیږي او د افغانانو ترمنځ جامع خبرو له لارې دغه هېواد کې د سولې ورانکارو لاسونه لنډ کړي. ښاغلی قریشي د افغانستان سولې بهیر اسانتیا لپاره د پاکستان هڅو پر دوام ټینګار سره بیا ځلې ویلي چې د افغانستان جګړه پوځي حل لار نه لري. د پکتیا یو شمېر ولسوالیو کې نښتې ترسره شوې دي. د پکتیا والي یک ټلویزیون ته وایي چې د میرزکې ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې ده خو له دې سره بیا د پکتیا ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل ادعا لري چې میرزکې ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې ده. نوموړی وایي پرون ماښام میرزکې ولسوالۍ څخه افغان امنیتي ځواکونه د لمګۍ امنیتي پوستې ته ورغلي دي. له دې سره نوموړی وایي چې د چارواکو د پکتیا امنیتي وضعیت پر وړاندې بېغوري کړې او زیاتوي چې امنیتي ځواکونو ته د مرستې نه رسېدو له کبله تکتیکي شاتګ کړی. دغه راز نوموړی خبرداری ورکوي که چیرې د لجه منګل احمدخیل و وریوب ولسوالیو ته هوایي او مرستندویه ځواکونه ونه رسیږي دغه ولسوالۍ به هم سقوط سره مخامخ شي. طالبانو تیره شپه د پروان سیاهګرد او شینواري ولسوالیو کې پر څو پوستو بریدونه ترسره کړي چې په پایله کې 2 امنیتي ځواکونو ژوند بایللی. د پروان امنیه قومندان عبدالرؤف روزګانی دغو نښتو کې طالبانو ته هم د مرګ ژوبلې لا اوښتو وایي.
خو کره شمیرې نه په ډاګه کوي. یوه سرچینه وایي چې پر سیاګرد ولسوالۍ د طالبانو برید کې د انتنونو پوستې په ګډون 3 پوستې سقوط شوي چې په ترڅ کې 14 ځواکونه وژل شوي، 8 نور یې ژوبل شوي او 6 هغه یې اسیر شوي دي. جوزجان ولایت کې د طالبانو پوځي کمیسیون مسؤل له خپلو 8 کسانو سره یو ځای وژل شوی دی. 209 شاهین قل اردو وایي چې تیره شپه جوزجان ولایت لپاره د طالبانو ډلې پوځي کمیسیون مسؤل سنت الله له 8 کسانو سره یو ځای وژل شوی دی. د 209 شاهین قل اردو په وینا د جوزجان ولایت په جرقدوق ولسوالۍ اقصی سیمه کې د ملي پوځ له خوا برید ترسره شوی چې په دې برید کې د سنت الله په ګډون 8 نورو کسانو ژوند بایللی او 4 کسان هم ژوبل شوي او 2 هغه یې نیول شوي دي. اوس هم زو د جوزجان پر لور چې دغه عملیاتو سربیره د دغه ولایت یو شمېر برخو کې نښتې روانې ده چې وضعیت څرنګه دی او د خلکو غوښتنې څه دي او دغو نښتو پایله کې خلکو وضعیت څه ډول دی. په دې تړاو د جوزجان مدني فعال محمد تمیم شاهد پر لیکه بڼه را سره دی. مننه ښاغلی شاهد چې وخت مو راکړی. په پیل کې جوزجان کې په ټوله کې ټولیز وضعیت څرنګه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه او نیکې هیلې ټول د جوزجان ولایت د افغانستان ټول ملت ته وړاندې کوم. نړۍ مننه چې ته وخت مو راکړ تر څو د جوزجان ولایت امنیتي وضعیت په هکله تاسو سره څو دقیقې خبرې ولرو. لکه څرنګه چې معلومه ده تاسو په رسنیو کې تعقیب کړي دي د جوزجان ولایت امنیتي وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو حالات خواته روان ده. لکه څرنګه چې موږ فعلا جوزجان کې یاسو د څو ولسوالیو وضعیت ډیر په مشکلاتو حالات کې ده چې هغه جملې څخه مردیانو ولسوالۍ د اقچه ولایت اقچه ولسوالۍ د ارزاب ولسوالۍ دا 3-4 منګاجک ولسوالۍ قشتېپه ولسوالۍ فعلا د محاصرې په حالات کې دي. دې پر ضمن کې نن سهار وختي د طالبانو یو نظامی قماندار په نوم د قاری صنعت الله هغه هم د حکومت لخوا په جګړه کې مخامخ جګړه کې له منځه تللی ده. پر ضمن د جوزجان ولایت د ولسوالیو وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې ده. وایا امنیتي ځواکونو ته بشپړ تجهیزات رسیږي دا چې مخامخ جګړه کې دوی شتون لري او څه فکر کوئ د طالبانو د پوځي مسؤل وژل کېدو سره به وضعیت ښه والی ومومي؟ لکه څرنګه چې موږ دلته شاهد یاستو د جوزجان ولایت امنیتي ځواکونو ته که اردو دي که پولیس دي که مالي قواونه دي دو ته د حکومت مرکزي حکومت لخوا هیڅ رنګه توجه دلته نه کیږي او کله چې دوی په بد حالات کې د معاصرې په حالات کې ډیر په ځنډ باندې ورته دلته نیرو را رسیږي او مهمات را رسیږي. همدغه علت ده چې د جوزجان ولایت اکثریت ولسوالۍ سقوط ته مواجه دي او د معاصرې په حالات کې موقعیت لري. د طالبانو نظامی قماندان په نوم د صنعت الله نظامی مسؤل د جوزجان هغه نن سهار د امنیتي ځواکونو لخوا په کمین کې له منځه تللی ده. نو انشاءالله موږ په دې دواړو خواو باندې غږ کوو چې راسي صلح ته غاړه کېږدي او خپل منځي اختلافات له منځه یوسي او ورور وژنې نه او د افغانانو له وژنې نه نور لاس واخلي. ښاغلی شاهد دا چې تاسو یادونه وکړه چې ګڼې ولسوالۍ د طالبانو په ولکه یا معاصره کې دي په دې معنی چې نښتې هم روانې دي دغو نښتو او ناامنیو د خلکو پر ژوندانه څومره منفي سیوری غوړولی؟ منفي تاثیرات یې ځکه ډېر دي. د جوزجان ولایت خپله ښار کې
دا اوس فعلا د ځوانانو مشرانو سپینږیري ښځینه او نارینه ټول په یو ذهني روحي مشکلاتو سره مواجه دي او ټول له دې وضعیت نه ډېر ناهیلي دي او دا فعلي وضعیت افغانانو په ګټه نه بولي او دغه وضعیت ورځ تر بلې د جوزجان په سطحه په ولسوالیو کې کلو بانډو کې د ښار اطرافو کې په دې کې ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې روان ده او ټول په دې وضعیت په تشویش کې دي. دې ځای کې د خلکو غوښتنه څه ده؟ آیا څه شمېر کورنۍ کډوال شوي هم دي که شوي ورته مرسته رسېدلې؟ په ګڼ شمېر موږ وطنوال دلته له ولسوالیو خوا له کلو بانډو له خوا د ښار ته اواره شوي دي او مهاجر شوي دي چې ډېر په یو بد حالت کې قرار لري او دولت هم تر کومه ځایه پورې موږ معلومات لرو دومره امکانات او توجه دې مسایلو ته نه کوي تر څو دغه خلکو ته دغه موږ ګاونډي چې د کلو بانډو نه مهاجر شوي دي او ښار کې ځای په ځای شوي دي د خیمو لاندې ژوند کوي دو ته صحیح په سمه توګه پاملرنه وکړي او د دوی وضعیت وڅېړي او یو هیله دوی ته پیدا شي تر څو په آینده ورځو کې یا په کلو کې دوی دغه خپل عادي ژوند ته وګرځېږي. له شتون مننه کور ودان. د هلمند نهر سراج ولسوالۍ کې 80 طالبان وژل شوي دي. 215 مایبند قلو اردو وایي چې د هلمند ولایت نهر سراج ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو لخوا د طالبانو پر مورچلو هوایي او ځمکني عملیاتونه ترسره کړي چې په پایله کې 80 طالبان وژل شوي دي. د قلو اردو وایي چې نهر سراج ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو لخوا د ترهګرو له منځه تللو لپاره عملیات اوسمهال هم دوام لري. هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ چې تېره ورځ د 2 ساعتونو دپاره وسلوال طالبانو لاسته ورغله بیرته افغان امنیتي ځواکونه په ډېر ماپکانه ډول باندې هغې سیمې ولسوالۍ ته ورغله او ولسوالۍ بیرته د طالبانو څخه ونیول. عملیات پکښې کې جریان لري چې د وسلوال طالبانو ډېری جسدونه په هماغه سیمه کې پاته شوي دي. د امریکا ګډ پوځ مشر وایي چین او روسیه به ښایي افغانستان څخه د امریکا تر شاتګ وروسته دغه هېواد کې خپل نفوذ لا ډېر کړي. فرانک مکنزي مصر کې د امریکا غږ سره مرکه کې ویلي چې افغانستان چین لپاره د خوښې وړ ځای دی. نوموړي د چین یو کمربند یو واټ پروژې ته اشارې سره چې د هغه په وینا ټول اسیا او تر هغه بتلي ځایونو کې د بنسټیزو رامنځته کېدو لپاره طرح شوې ادعا لري چې چین دغه پروژه کې د خپل نفوذ پراخوالي لپاره پلي کوي او افغانستان یې هم یوه برخه جوړوي. هممهاله د پاکستان لومړي وزیر یوې امریکایي شبکې سره مرکه کې ویلي چې اجازه نه ورکوي د امریکا مرکزي استخباراتو اداره د پاکستان خاوره کې اډه رامنځته کړي څو له دې لارې افغانستان کې ترهګرو پر وړاندې پوځي عملیات ترسره کړي. ترکیه له سوله ییزو هڅو لپاره دوامداره ملاتړ څخه ډاډ ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت د بیانیې پر بنسټ ترکي چارواکو د انطالیا ناسته کې محمد حنیف اتمر سره لیدنه کې بیلابیلو برخو کې افغانستان سره د ترکیې همکارۍ له هغو افغانستان څخه د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د انقرې ملاتړ دوام ژمنه کړې. ترکي چارواکو دغه راز ویلي چې د ترکیې پوځي ځواکونه سولې او ټیکاو ته لاس موندلو لپاره افغانستان څخه بهر کیږي، خو د ترکیې دولت هڅه کوي څو تلپاتې سولې او ټیکاو ته لاس موندلو لپاره د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان ملاتړ لپاره پام راوړوي. هممهاله ښاغلي اتمر د انطالیا ډیپلوماسۍ ناستې څنډه کې د اروپایي ټولنې بهرني سیاست مشر جوزف بورل سره لیدنه کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر ته د سولې بهیر څخه د اروپایي ټولنې ملاتړ او د دغې ټولنې دوام لرونکې همکارۍ څخه ډاډ ورکړی. خوست ولایت کې د اکسیجن د تولید یوه دستګاه فعاله شوه. د خوست ولایت چارواکي وایي د دغه ولایت د شیخ زاید پوهنتون په قدري روغتون کې د اکسیجن تولید دستګاه فعاله کړی شوه چې په دې سره به دغه ولایت کې د اکسیجن لږوالي ستونزې ته رسیدنه وشي. د دغه ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې مرکزي اداره باید د نورو ولایتونو په څیر د اکسیجن په برخه کې خوست ته هم ډیره پاملرنه وکړي. د ناروغانو لپاره د تمې یو ګام
د خوست ولایت شیخ زاید په روغتون کې د اکسیجن تولید دستګاه فعال شوې ده یا د دستګاه په شپه او ورځ کې د 10 بالونو اکسیجن تولید ظرفیت لري د دغه روغتون د روغتیا پالانو په خبره د دې دستګاه فعالیدو سره به دوی به وکولای شي چې هغه کسان په ناوړه وضعیت کې دي ورته رسیدنه وکړي د اکسیجن د تولید دستګاه د فعالیدو پر مهال د خوست چارواکو له هغه بنسټونو نه مننه کړې چې په رضاکارانه ډول یې د دې اکسیجن د دستګاه فعالیدو کې مرسته کړې ده خو ډاډ ورکوي چې په دغه روغتون کې د نورو وسایلو په فعالیدو کې هڅه به وکړي زیری در کوم چې موږ به دغه قدر شپخانه په نوبت هغه ماشینونه چې په نور افغانستان څخه په ډیرو ممالکو کې نشته هغه متدرج به هغه ماشین چې د چا د زړو والونه باندې هغه ورته تیروي په کابل کې هغه چې تیریز باندې د قدرې له افغاني باندې تیریز خلک هندوستان ته ځي پاکستان ته ځي دلته به کې شاید 15,000 روپۍ تمام شي ورته مهال د خوست ولایت د عامه روغتیا رئیس وی د کرونا وایروس څخه اغیزمن ناروغانو ته د لا زیات اکسیجن اړتیا ده دا تقریبا تر 100 پورې اکسیجن ډبو د فیلینګ ظرفیت لري چې د اکسیجن ډبې بډکې په خوست کې اړتیا ډیره ده خو موږ سره په لومړنیو برخو کې کومک کولای شي په عاجلو ناروغانو کې موږ تقریبا د ورځې تر یو سلو شل تر سلو پورې بالونو پورې موږ ضرورت لرو په خوست ولایت کې د اکسیجن تولید دستګاه په داسې مهال فعالیت کوي چې اوس مهال په هیواد کې د اکسیجن کمښت یوه لویه ستونزه ده او ډیری کوویډ 19 اخته ناروغان د همدې له امله ژوند له لاسه ورکوي د امریکا دفاع وزیر خبرداری ورکوي چې د القاعده په ګډون ترهګرې شبکې به تر 2 راتلونکو کلونو پورې بیا ځلې رامنځته او پیاوړې شي لوید آستن اوس مهال په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ په منځنۍ کچه کې بولي د امریکا ګډ پوځ مشر هم خبرداری ورکوي چې اوس مهال د ترهګرۍ ګواښ منځنۍ کچه کې دی خو که چیرې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه وپاشل شي او دولت سقوط وکړي د ګواښ به ډیر شي په افغانستان کې د وضعیت ناوړه کېدو سره د امریکا مشرانو جرګې اندېښنې او همدارنګه د القاعده په ګډون د ترهګرو ډلو بیرته راژوندي کېدو احتمال د امریکا پوځي چارواکو پښه تر دې جرګې ورکاش کړه د امریکایي سناتورانو مهمې اندېښنې بیا دلته د امریکا غښتلي سناتور لینسي ګراهام په پوښتنې سره روښانه کیږي له افغانستان څخه د وتلو نه وروسته د داعش او القاعده په ګډون د ترهګرو دویم ځلې پیاوړي کېدو نه ستاسو وړاندوینه څه ده ستاسو لیدلوری په امریکې او ملاتړي باندې داعش او القاعده د ګواښ کچه څومره ده زما ارزونه دا ده چې ترهګرۍ ګواښ وسط کچه کې ده ممکن چې د القاعده په ګډون ترهګرو ډلو پیاوړي کېدل تر راتلونکو 2 کلونو پورې ووسي او دوی به په دې موده کې پیاوړي شي زه له دې سره موافق یم چې کله له وړاندوینې پرته څه ترسره شي د افغانستان دولت سقوط یا هم د امنیتي او دفاعي ځواکونو ګډوډېدو سره ترهګرۍ ګواښ زیاتوالی مومي خو په اوس مهال کې بیا دا ګواښ وسط کچه کې دی او راتلونکو 2 کلونو پورې به دا ډول ووسي دا څلور ستوریز امریکایي جنرال بیا د ځواکونو وتلو نه وروسته د لاسته راوړنو له منځه تللو او په دې هیواد کې بیا د ناامنۍ زیاتوالی هم نه ردوي له دې سره دی بیا وایي چې د سولې هڅې ناکامې شوې نه دي تر اوسه پورې هم د دې خبرو ښو پایلو لپاره هڅې دوام لري مارک میلی وایي چې د امریکا سفارت له یو شمېر پوځیانو سره په افغانستان کې ساتل کیږي یو دلیل هم په افغانستان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ او همدارنګه په دې هیواد کې د وضعیت ناوړه کېدو مخنیوی دی د میرمنو او نجونو د لاسته راوړنو په برخه کې ستاسو اندېښنې د منلو وړ دي ګواښ شتون لري خو دا روښانه نه ده تر اوسه پورې پایلو ته هم تمې شتون لري موږ غواړو زر تر زره پورې دا هڅې پایله ورکړي ولسمشر نیت لري چې په افغانستان کې سفارت وساتل شي او ځینې نور سرتیري د دې سفارت په شاوخوا کې شتون ولري تر څو پورې له دې لارې د افغانستان امنیتي ځواکونو مالي ملاتړ دوام او د دې هیواد وضعیت څخه ډاډ ترلاسه کړي دا زموږ برنامه ده هیچگاه دیگرها خارجی ها بخصوص قدرت های بزرگ به خاطر مردم افغانستان هیچگاه تشویش نگرانی نداشتن و از خیالات واهی تشویش نگرانی خود ابراز میکنن در حالی که این مورد این گروه ها هیچگاه بر از اینا نگرانی نیست تهدید نیست و نبوده هیچ کس ثابت کرده نمیتونه که از خاک افغانستان در گذشته و حال اینا مورد تهدید و حمله قرار گرفته باشند
له دې سره بیا د امریکا دفاع وزیر وایي چې افغانستان کې پوځي ماموریت هم بشپړ شوی نه دی. اوس بیا واشنګټن یو نوي ګډون ته ننوتلی دی. د امریکایي ځواکونو وتلو بهیر د مې په لومړۍ پر رسمي توګه باندې له افغانستان څخه پیل شوی. شونې ده چې دا سرتیري د سپټمبر تر 11 پورې په بشپړه توګه باندې بهر شي. امریکا او ترکیه هوکړه کړې ده چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت مسؤلیت انقرې ته وسپارل شي. د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار وایي ترکیه به د هوایي ډګر د امنیت ټینګښت مسؤلیت د ځواکونو وتلو بهیر له بشپړېدو وروسته ښایي په راتلونکې میاشت کې پر غاړه واخلي. ولسمشر ماڼۍ پر خپل پخواني دریځ ټینګار لري او وایي امنیتي ځواکونه د مشخصې امنیتي طرحې له مخې د هوایي ډګرونو په ګډون له ټولو بنسټیزو ودانیو او تأسیساتو څخه ساتنه کوي او د دوی هوایي ډګر امنیت ټینګښت لپاره د بل هیواد پوځي شتون ته اړتیا نشته. ترکیې ته د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت سپارل کېدو په اړه ضد و نقیض راپورونو او اونیو پټو خبرو نه وروسته بالاخره سپینې ماڼۍ ویلي چې د دې هوایي ډګر امنیتي مسؤلیت ترکیې ته ورکول کېږي. تېره اونۍ د ناټو منشي تایید کړه چې ترکیې سره په دې اړه باندې خبرې روانې دي. خو اوس بیا سپینه ماڼۍ په رسمي توګه باندې اعلان کړه چې د امریکا او ترکیې مشرانو ترمنځ په لیدنه کې په دې اړه باندې هوکړه شوې ده. جیک سالیوان ویلي چې ترکیه کولی شي د هوایي ډګر امنیت ټینګولو په برخه کې مهمه ونډه ولوبوي او په هغه صورت کې چې ترکیه ونه شي کړی خپل پلان عملي کړي امریکا به خپله برنامه پلی کړي. ولسمشر بایدن او اردوغان هوکړه کړې ده چې د ځواکونو بشپړ بهر کېدو سره راتلونکي میاشت کې افغانستان سره سیاسي او بشري مرستو خوندیتوب لپاره دا هیواد د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ټینګولو مسؤلیت هم پر غاړه واخلي. موږ ترکانو سره په دې اړه برنامه په لاره اچولې ده او په دې اړه ښه احساس لرو. له دې سره بیا د هیواد بهرنیو چارو وزارت ویان د ترکیې انطالیا خبري آژانس سره په خبرو کې ویلي دي چې د ولسمشر اردوغان له خبرو څخه ناسم تعبیر شوی دی او انقره نیت نه لري چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر مسؤلیت پر غاړه واخلي. یوازې د افغانستان امنیتي ځواکونو څخه د دې هوایي ډګر امنیت خوندي کېدو کې مرسته کوي. تېره اونۍ کې رجب طیب اردوغان ویلي دي چې حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر امنیت خوندي کېدو په اړه د پاکستان او مجارستان مرستو ته اړتیا لري او د دې ترڅنګ نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا باید د انقرې څخه مالی او لوجستیکی ملاتړ وکړي. شاید در پی پشت پرده ترک‌ها با پاکستانی‌ها تفاهم کرده باشه، با دیگر کشورها تفاهم کرده باشه، با قطری‌ها و به طالب‌ها امتیاز بدن و اینکه به حساب حمایت مالی و نظامی غیر مستقیم از طالب‌ها صورت بگیره. به هر دلیلی که هست ولی با وجود تمام از این ترک‌ها به تنهایی خود در میدان جنگ افغانستان نمیتونن کامیاب شود. این میدان جنگ افغانستان یک میدان جنگ نیابتی هست. ولسمشر ماڼۍ به په پخواني دریځ باندې ټینګار کوي. وایي چې امنیتي ځواکونه د ټاکل شوي امنیتي کړنلارې پر بنسټ د هوایي ډګر له بیارغونې څخه ساتنه کوي. نیروهای امنیتی مطابق طرح مشخص امنیتی از تمام میادین هوایی حفاظت می‌کند. در عین حال حکومت جمهوری اسلامی افغانستان برای مقابله با تروریسم بین‌المللی همکاری‌های خود را با شرکای استراتژیکش ادامه خواهد داد. ورته وخت کې بیا د ملي امنیت شورا د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د پوځي همکارۍ د تړون لاسلیک کېدو څخه خبر ورکړی دی. د ملي امنیت سلاکار د قزاقستان دفاع وزیر نورلان برمکبایف سره نور سلطان کې پوځي همکارۍ تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ به په پوځي برخه کې ګډ تمرینونه، روغتیایي همکارۍ، د تجهیزاتو نوي کېدل، تخنیکي او لوجستیکي ملاتړ، جنګي روزنه او پوځي اطلاعاتو برخه شامل وي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د تیر کال په پرتله د کورنیو بېځایه شویو ډېروالي څخه خبر ورکوي. دغه وزارت کې چارواکي وایي چې د سږ کال پیل راهیسې 18,000 کورنۍ د جګړې او ناامنۍ له امله خپلو کورونو څخه بېځایه شوي دي. بل خوا د ملګرو ملتونو سازمان د بشرپاله چارو همغږي کوونکي دفتر موندنې ښیي چې کابو 150,000 کورنۍ په روان زیږدیز کال کې د جګړې له امله بېځایه شوي دي او د افغانستان 9 میلیونه وګړي له ایران څخه هیواد ته راستانه شوي دي.
د سمنګان د ریسوف د هلمند ګرشک او د زابل شینکۍ ولسوالۍ د تیرو 48 ساعتونو پر مهال د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختو نښتو شاهدې وې. سیمه ییزې سرچینې وایي چې طالبان د شینکۍ ولسوالۍ اداره او د هلمند ګرشک ولسوالۍ ځینې برخې تل خپل کنټرول لاندې نیولې، خو د سمنګان پر د ریسوف ولسوالۍ د طالبانو برید په شا تنبول شوی دی. د ملي دفاع وزارت هم وایي چې طالبانو ته د پکتیا، هلمند، فاریاب او زابل ولایتونو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده، خو طالبان یادې ډلې ته د مرګ ژوبلې اوښتو ادعا ردوي. او په پای کې هم دا چې د ملګرو ملتونو سازمان عمومي ټولنه د میانمار پر پوځ د نړیوال وسله ییز بندیز غوښتونکی شوې ده. د میانمار چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړی استازی تیرو اونیو کې د لاریونوالو وژل کېدل جنایت بللی او له هېوادونو یې غوښتې د میانمار پوځ ته د وسلې لیږدولو او پلورلو بهیر بند کړي. د عمومي ټولنې غړو د میانمار پوځ کودتا غندلو پریکړه لیک کې چې د 119 هېوادونو لخوا تصویب شو دغه راز د دغه هېواد پوځ څخه غوښتنه وکړه لاریونوالو پر وړاندې هر ډول تاوتریخوالی بند کړي. د خبري ټولګې پای اکثره مو له تم پاتې کېده. نړۍ مننه.